ښه او خوندور خبر دا ده چې د کورنیو چارو وزارت محترم وزیر خلیفه صاحب متحده عربي امارات ته په سفر راغلی. دلته د متحده عربي اماراتو تر ټولو لوړپوړو چارواکو سره کتلي. د امنیتي بیارغونې، سرمایه ګذارۍ او دې ته ورته نورو مهمو موضوعاتو سربیره یې د متحده عربي اماراتو څخه د افغان بندیانو د خلاصون په اړه او همدارنګه د افغانانو پر مخ د ویزو د خلاصون په باب هم ورسره خبرې اترې کړې دي. متحده عربي اماراتو منلې چې د افغانانو پر مخ به ویزې خلاصې کړي، خو د یو میکانیزم پر اساس به ډیر ژر دغه کړنه ترسره کړل شي. د ویزو خلاصون به واقعا غټ لاسته راوړنه او د پام وړ پرمختګ وي. د دا ډول نورو مطالبو لیدلو په خاطر د خپلو ټولنیزو رسنیو لټونګر ته ولاړ شئ. هلته ویس الدین قهرمان ولیکئ او درسره یې فالو کړئ. مننه.